اسلامي امارت په افغانستان کې د امنیت او یووالي ضامن. افغانستان نن د ثبات، هیلو او یووالي نوې څېره وړاندې کوي. د طالبانو د بیا واکمنېدو سره د هیواد له کلونو ناامنۍ، بې ثباتۍ او ګډوډۍ وروسته د رښتیني امنیت او ملي یووالي د بیرته راتګ شاهد دی. داسې حکومت چې د اسلامي اصولو او د خلکو په ملاتړ ولاړ دی، توانېدلی چې ښارونو او ولسوالیو ته بیرته ارامۍ راولي او د آبادۍ، پرمختګ او هیلې نوی فصل پیل کړي. د وروسته څېړنیزې ادارې په یو بیطرفه تحلیل کې د افغانستان د امنیتي وضعیت بدلون له تیر وخت سره پرتله کړی دی. په تیرو کلونو کې ناامني یوازې یوه کلمه نه وه، بلکې د خلکو د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې وه. پراخې غلاوې، تښتونې په ښاري او بین شهري لارو کې ناامني او د سر او مال د له لاسه ورکولو دوامداره ویره د ټولنې فضا درنه کړې وه. ډېر پانګوال د بې ثباتۍ، ناامنۍ او اداري فساد له امله خپلې پانګې له هېواده وایستلې او اقتصادي فعالیتونه هم په جدي توګه کم شوي وو. د خلکو ترمنځ باور کم شوی و او دا حالت د ټولنیزو درزونو د ژورېدو سبب ګرځېدلی و. خو د اسلامي امارت پر راتګ سره له لومړنیو لومړیتوبونو څخه یو د سراسري امنیت تامین و. هغه امنیت چې نن د هیواد په ډیرو برخو کې د ورځني واقعیت بڼه غوره کړې ده. د جرمونو لکه غلاو او تښتونې په کچه کې د پام وړ کموالی، د اداري فساد له منځه تګ، د خلکو لپاره د تګ راتګ ارامه فضا او په ښارونو او لویو لارو کې د نظم پراختیا د دې بدلون څرګندې نښې دي. دا وضعیت نه یوازې کورنیو ته رواني ارامي بیرته راوړي، بلکې اقتصادي فعالیتونو ته یې هم زمینه برابره کړې ده. امنیت یوازې د ګواښ نشتوالی نه دی، بلکې د ودې او پرمختګ لپاره بنسټ دی. په اوسنی امن فضا کې ډیر سوداګر او پانګوال بیرته د هیواد دننه فعالیت ته مخه کړې ده. بازارونه توده شوي، سوداګریز تګ راتګ زیات شوي او د ټولنې په بیلابیلو قشرونو کې د راتلونکي په اړه هیله زیاته شوې ده. دا بهیر ښیي چې کله امنیت تامین شي، پانګه او آبادي هم بیرته راګرځي. د طالبانو حکومت د اداري فساد پر وړاندې په جدي مبارزه او په ادارو کې د شفافیت په زیاتولو سره د خلکو باور پیاوړی کړی دی. دا هر اړخیزه تګلاره د ټولنې ټول قشرونه د اسلامي قانون او عدالت تر چتر لاندې راولي. له بلې خوا اسلامي امارت هڅه کړې چې د ملي یووالي مفهوم پیاوړی کړي، داسې یووالی چې د قومي او ژبنیو توپیرونو هاخوا د ګډ ژوند او همغږۍ پر بنسټ ولاړ وي. په داسې حال کې چې افغانستان پخوا د ژورو اختلافاتو شاهد و، اوس پر یووالي ټینګار او د تفریقې مخنیوی د یو مهم اصل په توګه تعقیبېږي.
ملي یووالی د دوامدار امنیت بنسټ دی او اسلامي امارت د اسلامي ورورولۍ په ټینګار سره د لا زیاتې همکاري او یووالي زمینه برابره کړې ده. اسلامي امارت د دغو لاسته راوړنو په مټ ښودلې چې د افغانستان د امنیت او یووالي یو مهم ضامن دی. دا نظام د خلکو پر باور، د اسلامي حکامو پر پلي کېدو او د آبادۍ، نظم او پرمختګ پر قوي ارادي ولاړ دی او د ټولو افغانانو لپاره د روښانه راتلونکي زیری ورکوي. نن ورځ ډیر وګړي په ډیر باور سره په ټولنه کې برخه اخلي، خپل کاروبارونه پر مخ وړي او راتلونکي ته په هیلهمند نظر ګوري. طالبان د سراسري امنیت پر تامین او د ملي یووالي پر پیاوړتیا په تمرکز سره توانېدلي چې په افغانستان کې د ارامۍ او باور نوې فضا رامنځته کړي. داسې فضا چې پکې خلک په ډاډه زړه خپل ورځني ژوند او اقتصادي فعالیتونه پر مخ وړي او د پانګې بیرته راستنېدو او د هیواد د تدریجي پرمختګ زمینه برابره شوې ده. د همدې تګلارې دوام کولی شي افغانستان د دوامدار ثبات او روښانه راتلونکي پر لور بوځي. آباد دې وي افغانستان.